د هغې نه بعد دا سوال دی چې آیا لور له هغه نوم سړی ایښودی شي او که نه کوم چې د موري او زما ښځه چې مړه شوه د هغې یوه په دغه ټیم کې لور پیدا شوې وه او هغې له زه غواړم چې د هغه مور په نوم وله نوم کېدم نو دا کار جایز دی او که نه؟ الجواب بالله توفیق هغه ده اصل په نومونو ایښودو کې اباحت دی. کوم نوم یې دا جایز دی. هغه نوم به نه ږدي چې شریعت منع کړی، غیر الله بندګي به کې راځي، شرکي نومي، دغه شان معنی خرابوي، د ډمانو نومونه، هغوی خاص نومونه، د انګریزانو خاص نومونه، د دې نه ځان ساتل پکار. نور هر قسمه نوم ایښوده دا جایز دی. نو په دې کې څه حرج نشته چې یو سړی لور له هغه نوم کېږدي چې هغه د چا وي، هغه د ښځې نوم ومي، د مور نوم وي. او په دې کې علي بن ابي طالب رضی الله عنه دا مثال ښکلی مثال. د علي بن ابي طالب رضی الله عنه دوه لوڼه دي چې هغه دواړو نومونه فاطمه دی. لکه یو لورم نه دوه، یوې ته به ویل کېدو فاطمه الکبرى بله الصغرى، لویه او وړه، چې فرق پکې راځي نو د کبرا او صغرا به ورسره وي. اول ته د هغه د ښځې نوم فاطمه دی رضی الله عنها. د دې کې څه حرج نشته. دا جایز دي چې یو سړی خپلې ښځې دا جایز دي چې یو سړی خپلې لور له د هغوی د مور او د خپلې ښځې نوم وله کېږي. دغه شان بچي له د پلار نوم ایښوده، په دې کې هم څه حرج هغه نشته. والله اعلم.